کله چې خیبر فتح شو د اسلام ځواک نور هم څرګند شو، خو تر ټولو ستره پیښه لا پاتې وه دا هغه ښار و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې زیږېدلی و. مکه 8 هجري کال د حدیبیې تړون مات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی لښکر سره د مکې په لور روان شو. خو دا ځل هدف جګړه نه وه، په مکه کې ویره خپره شوه. قریش پوه شول چې اوس مقابله سخته ده، د کلونو دښمني د پای په لور روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته داخل شو، نه د انتقام لپاره بلکې د رحم لپاره. هغه اعلان وکړ نن هیڅ انتقام نشته. کعبې ته داخل شو، بوتان یې مات کړل او دا اعلان یې وکړ حق راغی او باطل ورک شو. هغه خلک چې کلونو یې دښمني کړې وه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو. خو هغه وویل تاسو ټول آزاد یاست. په همدې ورځ زرګونو خلک اسلام ته داخل شول او مکه د اسلام مرکز شو. فتح مکه موږ ته دا درس راکوي چې حقیقي بریا په انتقام کې نه ده بلکې په بخښنه، رحم او عدالت کې ده. که ته غواړې د اسلام تاریخ نورې حیرانونکې کیسې واورې نو چینل سبسکرایب کړه او د دې سیریز بل پارت مه هېروه.